څوک چې د هر فرض مانځه نه بعد آیت الکرسي وایي نو جنت ته د تلو نه څه شي منع کړی دی؟ مرګ. به چې مرګ راشي دی به جنت ته ځي. نو هر فرض مانځه پسې وروسته آیت الکرسي آیت الکرسي دا ډېر عظیم الشان آیت دی او تقریبا هر مسلمان ته بلکې د مسلمانانو ماشومانانو ته معلوم دی. او حدیث کې داسې راځي، امام مسلم راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته ووایي ای آیة فی کتاب الله اعظم، د الله په کتاب کې د ټولو نه عظیم آیت کوم یو دی؟ دی ته تپوس وکړو. قال الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول ته پته. دا روایت امام احمد هم راوړی، الفاظو کې لږ اختلاف شته. فرددها مرارا، رسول الله وسلم ته بیا تپوس وکړو، بیا وکړو، نو هغه وایي آیت الکرسي. نو رسول الله وسلم په دې سینه کې داسې وو وی لیهنک العلم ابا المنذر، ای ابو المنذره علم دی تا ته مبارک شي. څه مطلب شو دی؟ جواب دی صحیح دی، معنی پوه سړی نو دا پوهه دی تا ته څه شي؟ مبارک شي. پوه شوی به دی که نه؟ د خوشحالۍ خبره څه ده؟ علم دی. مبارکي خلک په علم ورکوي، نه دا چې پیسې زما سره ډېرې دي او جیداد ډېرې څه وبې وکړي، چې علم د سړی دا د خوشحالۍ خبره ده او دا د مبارکۍ خبره ده. په صحیح بخاري کې هغه روایت دی مشهور، ابو هریره رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم زه د سرسایي په حفاظت باندې لګولی وم، مسلمانانو سرسایه را جمع کړې و، رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې ته به څوکیداري کې. نو په دې کې یو کس ته شپې راغی خوراک یې وړو، وایي ما راونیو، وایي ما ورته وایي چې لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به تا رسول صلی الله علیه وسلم پسې بوځم. وایي ما ته وایي چې دعنی فانی محتاج وعلی عیال ولی حاجة شدیده، او ما پرېږده او زه محتاج یم، زما بچي دي، زما ډېر سخت ضرورت دی. وی پرېږده، خو مؤمن خو نرم زړه والی. وی سحر رسول صلی الله علیه وسلم راته وایي چې یا ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، کیدي دې څه چل کړی، هغه الله خبر کړی. وی ما ورته خبر وکړه چې یا رسول الله داسې شکایتونه کول، نو ما پرېښو. وی اما انه قد کذبک وسيعود، دروغ یې راته ویلي دی او دی بیا هم راځي. په دویمه شپه بیا راغی، بیا مې ونیو، وی راته وایي چې پرېږده. وی بس وی زړه مې پې وسوځېدو، خلیت سبیله، او هغه لار مې پرېښوده. بیا سهار راته رسول الله وسلم بیا وایي چې عقیدې دې څه قیصه وه؟ وی ما ورته وایي چې یا رسول الله شکایتونه کول او منتونه او زاریانې، پرې مې ښودو. وی اما انه قد کذبک وسيعود، اما انه قد کذبک وسيعود، دروغ یې راته ویلي او بیا به راځي. په درېیمه شپه بیا راغی، وی زه ورته اوس ناست وم، په درېیمه شپه دی راغی، بیا یې خوراک پټو، وی ما راویو. او وی ما ورته وایي چې دې پیرله خو دې رسول الله وسلم ته خامخا رسومه، ځکه چې هر پیرله ته دا وایي چې ته به نه راځي بیا او بیا راځي، نو دې پیرله دې نه ماف کړو. وی ما ته وایي چې زه به راته یو څو خبرې وښیم، الله به دله په هغې سره ډېره فایده درکړي. وی ما ورته وایي چې څه خبرې دي؟ وی راته وایي چې اذا اویت الی فراشک فقرأ آیة الکرسي، کله چې ته شپې ویده کېږي خپلې طلایې او بسترې له ورشي نو آیت الکرسي ووایه. نو کله چې ته دا ووایې نو د الله د طرف نه به یو حفاظت کوونکی په تا مقرري او د سهاره پورې به شیطان تا ته نه نږدې کېږي. بس دا خبره زما ډېره خوښه شوه، یو پرې مښودو. بیا سهار وی رسول الله وسلم ما ته ووایي چې ما فعل اسیرک البارحه، قیدي دې څه قیصه ده؟ وی ما ورته وایي چې یا رسول الله دې پورې خو مې نه پرېښودو، خو وی دا یو څو ټکي درته ښیمه، الله به دله فایده درکړي. نو وی دا یې راته وښو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویي اما انه صدقک وهو کذوب، دا خبره رښتیا کړې ده او نور دی دروغجن. تعلم من تخاطب منذ 3 لیال، تا د پته شته د 3 شپې ته چا سره لګیا یا ابا هریره؟ هغه یا رسول الله ما ته خو پته نشته. وی ذاک شیطان، دا شیطان. نو دا خبره وی څه ده؟ صحیح ده. نو دا فضیلت آیت الکرسي دی چې د شپې ویده کېږي، ولې وي؟ شیطان سحره پورې تا ته نه رانږدې کېږي. او دا ډېرو خلکو نه چې د سحر دا منځونه ځي او دا خوبونه یې ګډوډ دي، یو شی بل شي، هغې یو وجه دا ده
حدیث کی راځي امام نسائی راوړی امام طبرانی راوړی دی من قرأ آیة الکرسی دبر كل صلاة مکتوبه لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. څوک چې د هر فرض مانځنه بعد آیة الکرسی وای نو جنت ته راتلو نه شي منع کړی دی مرګ. چې مرګ راشي دی به جنت ته ځي. نو هر فرض مانځه پسې وروسته آیة الکرسی وایي. او دغه شان د شپې چې وده کېږي بلکې د الله د قرآن آیت ته لوی اجر والی دی. هم اوقاتو کې هم تلاوت کوئ هېڅ خبره نه. ها د دې نور هم فضایل خو به دې به اکتفا وکړو. اب راشي چې سوره اعراف کې وایي دا دي چې تاسو شیطانان نشئ لیدلی هغه تاسو ویني. نو دې ځکه ابو هریره په خپل شکل خو نه دی لیدلی، هغه د انسان په شکل راغلی. او که ابو هریره په خپل شکل لیدلی نو بیا خو هغه ته هم پته و چې دا څه دی شیطان دی. خو هغه ته خو پته هم نه و چې دا شیطان دی. دا چې ورته پته نه و شیطان دی نو دې څه مطلب دی چې هغه په خپل شکل کې نه و. نو په بل شکل کې لیدی کېږي خو په خپل شکل کې نه لیدی کېږي. او دا نن یو کس ماته میسیج وکړو، نن یو کس ماته بهر ملکونه میسیج وکړو، دلته یو کس ته هغه وایي چې ما ابلیس په خپل شکل کې لیدلی. یاره ما الله چې کوم د دې مخلوق خالق دی هغه وایي نشي لیدلی. نو اوس پته نه چې دی څنګه لیدلی چې ګورې څه شی د مخې له راغلی چې دی وایي چې دا ابلیس دی په اصلي شکل. الله لا اله الا هو، الله نشتی لائق د بندگی سوا داغن. لا الہ الا هو، نشتی لائق د بندگی سوا داغن. دی سونه چې نشتی خالق مگر الله او نشتی معبود. دغه چې خلکو خو معبودان جوړ کړي دي او چې ته وایي چې نشتی خالق مگر الله، نو بیا خو دا خبره د مکې مشرکانو ټول مني چې خالق څوک دی الله دی. خو جنګ ورسره په څه کې روان دی؟ په اولوهیت کې دی. پته دا مسله ما تاسو ته نه بیان کړي چې توحید په درې قسمه نه دی بیان کړی. قسمه ده زه چې دومره ته یاد دي سوره فاتحه کې موږ دا خبره اولګې کړې. نو دې ترجمه دا چې نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله. د لا اله الا الله مطلب دا دی الحي القيوم، همیشه ژوندی دی، نظام چلونکی دی، همیشه ژوندی دی او نظام چلونکی دی. القائم بتدبیر ما خلق، یو معنی دا ده. قیوم معنی دا ده چې تدبیر د هغه مخلوقاتو کوي چې کوم هغه پیدا کړي دي. نو ژوندی دی او نظام هر څه د هغه په لاس کې دي. د دې مخلوق دا نظام ټول هغه چلی. او دا یاد کوي د مخلوق په نظام کې د الله سره په چلولو کې د الله سره ضرب برابر شریک پکې نشته. ضرب برابر دا چې وایي که نه ابدال دی او اقطاب دی او اغواث دی او دا غوث دی او دا قطب دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی او چې دته وایي الله د بارانونو علاقه کار ورکړی دی او دته د بچو ورکړی دی او پلانې علاقه د هغه سره ده او د پلانې علاقه د سره د هېڅ چا سره هېڅ نشته. نظام یوازې الله چلی. لا تأخذوا سنة ولا نوم، نرانیسی هغه لره پرکالی او نه خوب. سینه یو په عربي کې سینه دی او یو نوم دی. نو سینه د خوب دی اولنی دی جټکو ته وایي او نوم د هغه جوور خوب ته بیا وایي. نو په الله باندې معمولی خوب هم نه راځي او جوور به هم نه راځي. او حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح مسلم کې ان الله لا ینام، الله نه وده کېږي، ولا ينبغي له ان ينام، بلکې د هغه سره وده کېده مناسب نه دی. هغه د دنیا نظام چلی. نو چې وده شي نظام به څوک چلی؟ نو الله نه وده کېږي نو پې خوب راځي. حدیث رب سره رابطه پکار ده. له ما في السماوات وما في الأرض،
خاص داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی دا بچی د الله ده ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا سورة مریم کې زمکه او اسمانونو کې چې سړي الله وي دا ټول د الله بندگان دي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی هغه کس چې سفارش وکړي د هغه په دربار کې مگر په اجازه د الله سره یعنی د الله په اجازه الله د اجازت نه بغیر د الله په دربار کې څوک سفارش نشي کولی موږ عامو درسونو کې دا خبره ذکر کړې وه چې سفارش لپاره 2 شرطونه لازم دي بل الله اجازه دا جیسے پاکستان نه راغلی او جواب کوي نو کېدای شي دا مسله ګرانه او دی به پوه شوی دلته موږ به نه یو پوه د دې جواب خو آسان دی چې د دې دپاره 2 شرطونه دي اجازت د الله هغه چا ته چې څوک سفارش کوي او د الله راضي کېدل د دواړو نه څوک چې سفارش کوي چا دپاره چې کوي چې دوی دواړو نه الله راضي او څوک چې سفارش کوي چې دله الله اجازت ورکړي چې ورته وکړه چې ته مې اورېدلي دا مسلې زموږ دا ملګري چې نه اورېدلي چېرته دا مقه مسله ده او دا په هغې دلیل دی چې د الله د اجازت نه بغیر څوک سفارش نشي کولی يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم پویږي هغه پاغه چې مخکې د خلکو دی او هغه چې وروستو دی د دوی نه د الله علم دی په هر څه پوهه په مخکینو په وروستنو بعضو یې دې مطلب دا دی چې الله پوهه دی په هغه څه چې څه دوی مخکې لیږلي د آخرت ته او څه شاته پاتې کړي ټولې خبرې پکې دننه راځي ولا يحيطون بشيء من علمه او نشي راګیرولی دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه الا بما شاء مگر پاغه څه چې الله یې وغواړي یعنی د دې 2 مطلب دي یو دا چې یو سړي سره علم نشتی د الله په باره کې مگر دومره څومره چې الله ورکړی دی نو الله رب العزت په علم زمونږ په علمونو کې نه راګیریږي الله زمونږ په علمونو کې نه راګیریږي یعنی موږ صرف د الله په باره کې دومره څه ویلی شو چې څومره راته الله ویلي نوره خو موږ ته پته نشته بله دا چې دوی نشي راګیرولی علم د الله مگر څومره چې الله دوی له ورکړی دی یعنی انسانانو سره چې کوم علم دی دا ول الله ورکړی دی دا نه چې دوی ټول علم راګیر کړی دی او په دې کې ښکلی دلیل واقعه د خضر او د موسی علیهم السلام کله چې هغوی کښتۍ کې ناست او یو مرغۍ راله او دا مکوخ یې دریاب کې وواله او بیا لاړه نو خضر موسی علیه السلام ته ووایي وایي تا ولې دې مرغۍ چې دا مکوخ وواله څومره اوبه یې واغستې دا زما او ستا د علم مثال دی د الله د علم په مقابله کې د الله علم لکه د دریاب زما او ستا علم دغه دا څومره چې د مکوخې کې د مرغۍ دا اوبه راواغستې نو پراخه علم والا دی وسع کرسیه السماوات والارض پراخه د کرسی د الله اسمانونو او ځمکې ته په دې کې مشهور تفسیر هغه دی موضع القدمین عبدالله بن عباس وی او دا ډېرو سلفونه نقل کرسی د الله د قدمونو ځای ته ویلی کېږي او په هغې د پاسه بیا عرش دی نو کرسی چیرې ده د عرش نه لاندې ده او ځکه روایت کې داسې راځي چې د ځمکې او اسمانونه د دې کرسۍ په مقابله کې داسې دي لکه ته چې یو بنګړی راوالې او په یو صحرا کې غوځار کړي نو صحرا ته وګوره او بنګړي ته وګوره د 7 اسمانونه او ځمکې نو بیا د کرسۍ د عرش په مقابله کې داسې ده او یو اثر کې داسې راځي چې بیا د عرش اندازه خو صرف وي الله ته معلومه دی چې څومره غټ دی
نو دا الله دا کرسی دا قدمونو دا زی دا پراخ دی اسمانونو او زمکې ته اندازه ولګو چې څومره زورور رب دی. ولا يؤوده حفظهما او نستړی کې هغه لره حفاظت د دې دواړو. څومره زورور باچا دی، یعنی د کم وخت نه چې ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي او د قیامت پورې دا هغه راټینګ کړي دي. او صرف خبره د راټینګولو نه ده که نه، القیوم نظام چلی او دی الله وی دی ټولو کارونو کې ګوره زه شي ستړی کړی نه یم. ځکه وی وهو العلی العظیم او هغه ډېر اوچت دی، ډېر لوی دی. الله ډېر اوچت دی، ډېر لوی دی. الله اوچت دی د ذات په اعتبار سره چې الله په عرش ته پاسه، او الله اوچت دی د مرتبه په اعتبار سره، او الله اوچت دی د زور په اعتبار سره. الله اوچت دی ځکه چې زورور دی، الله اوچت دی ځکه چې شانی اوچت دی، الله اوچت دی ځکه چې ذات اوچت دی په عرش ته پاسه. العظیم لوی دی.